د څو کلنې انجلۍ سره واده تر ټولو زیات خوند لري. سلامونه، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د افغان میډیا یوټیوب چینل څخه د نن ورځې د تازه او مهمې ویډیو ته. د واده او جنسي اړیکې په برخه کې د نجلۍ او هلک دواړو عمر او سن ډیر زیات مهم او تاثیر لرونکی دی. په افغاني ټولنه کې بیا د نجونو سن او عمر ډیر زیات د توجه وړ وي، خو د دې لیکنې تمرکز د دې مسئلې په اخلاقي او فرهنګي برخه نه دی. د دې لیکنې تمرکز په دې دی چې د یوې ښځې بدن په څو کلنۍ کې د واده او جنسي اړیکو تر ټولو په ښه او خوندور حالت کې وي. څېړنې ښایي چې د نجونو بدن عموماً د 18 کلنۍ وروسته تر 22 کلنۍ پورې په تر ټولو ښه دوره کې وي. په دې وخت کې بدن تازه، نرم او د خوند ډک وي. 18 عموماً په ډیرو هیوادونو کې قانوني عمر دی او نجونې کولی شي چې په دې عمر کې په قانوني ډول واده وکړي، خو تر ډیره نجونې وروسته د 22 کلنۍ واده کوي. په دې هیله چې د ویډیو څخه به مو یو څه اخذ کړی وي او پوه شوي به وئ چې په څو کلنۍ کې واده ډیر زیات خوند لري. دا وه زموږ د نن ورځې تازه او مهمه ویډیو. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.